بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء څلرشتم نمبر آیتو. ومن لم يستطع منكم او څوک چې نه لري ستاسو نه منکم د ستاسو نه طولا طاقت ان ينکح المحصنات دا چې په نکاح کې المحصنات آزاد ښځې المؤمنات مؤمنانې چې غلامانې وینځي نه وي فمما ملکت ایمانکم پس نکاح ده وکړي د هغه سره چې مالکانې دي ایمانکم خلاصونه ستاسو من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو ایماندارونه والله اعلم او الله خفو دی بایمانکم په ایمان ستاسو بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضو نورونه دي فانکحوهن پس نکاح وکړئ د دوی سره باذن اهلهن په اجازه د مولاګانو د دوی څوک چې مولا اختیارمنې دی وآتوهن او ورکړئ دوی ته اجورهن مهرونه د دوی بالمعروف په ښه طریقې سره محصنات شی پاک لمنې به وي غیر مصافحات او نه به وي ښکاره زنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه به وي پټو یارانو لره نیونکي فاذا احسننا پس کله چې واده والا شوي دوی فان آتینا پس که چیرې دوی راتلو وکړو بفاحشة په بېحایې باندې فعليهن پس په دوی باندې نصفو نیم عذاب دی ما علی المحصنات دا هغه نه چې په کوم آزادو حرو زنانو باندې و من العذاب د عذابنا ذالک دا نکاح د وینځي چې ده لمن هغه چاله ده خشی العنت منکم چې یریږي د شهوت نه ستاسو نه یو سړی دی د آزاد حرو نکاح وسې نه شي او د فحشا بهایي نه یریږي چې چېرته بهایي کې ګیر نه شم نو الله یې د ده لپاره دا جایز ده وان تصبروا او که صبر وکئ خیر لکم دا غوره دی تاسو ته والله غفور رحیم او الله بخونکی او مهربان دی یرید الله غواړي الله لیبین لکم دا چې بیان کی تاسو لره حکمونه خپل ویهدیکم او ښیي تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې دا کسانو چې مخکې د ستاسو نه سنن مخکې کم طریقې تیرې شوي دي کم رواج تیر شوی دی کومه خلکو عمل په کومه طریقه باندې او سنن هغه مخکینو طریقو ته ویلی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سن سنة حسنة چا چې په اسلام کې یو ښایسته لار جوړه که یو عمل یې وکړو چې هغه د ډېرو خلکو دپاره لار شوه ټول خلک اوس هغه نیک عمل کوي نو دې سړي ته د دې اجر دی الله به وي فله اجر 100 شهید الله به ورته د 100 شهیدانو اجر او ثواب به ورته ورکه نو په دین کې به داسې یو طریقه چې هغه د دین موافقه عمل یو مثال یو سنت په خلکو کې نشته یو سنت طریقه ده دا ته په خلکو کې را ژوندی که او خلک به دې باندې روان شو نو الله رب العالمین ټول اجرونه تعالی درکوي نو دا سنن چې دی دا طریقې دی الله وی چې دا تاسو ته بیان کړه چې داسې یو طریقه تېره شوې ده او بهترین سنن هغه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا خلکو ته بیان شي سنن الذین من قبلکم طریقې دا کسانو چې مخکې د ستاسو نه ویتوب علیکم او قبولوالی توبې وکړي په تاسو باندې والله یرید ان یتوب علیکم او الله غواړي دا چې قبولوالی توبې وکړي په تاسو ویرید الذین او غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تمیلو دا چې کاږه شي تاسو میلن عظیمه په کوږوالي لوی سره یرید الله غواړي الله ان یخفف عنکم دا چې اساني راولي په تاسو باندې وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا ډېر کمزوری یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو لا تأکلوا اموالکم مخرئ مالونه د یو بل بینکم په منځ خپل کې بالباطل په باطله طریقه باندې چې چل ولو ته جوړ کړي الا ان تکون تجاره مگر دا چې دا معامله د تجارت وي عن ترادین د رضا د ستاسو نه په رضا باندې یو شی خرڅ کوي منکم د ستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم او موجنی ځانونه خپل
خپل ځانونه مه وژنئ، ځان خو څوک نه وژني. د ځان د وژلو معنا دا ده چې حرام وخورې تا ځان مړ کوه. دا د ځان